په خیر راغلی او تاسو هم په خیر راغلی. اولنۍ پوښتنه د ستاسو دواړو نه ښه او هغه دا ده که نه چې په فلم کې اکټر ته زیاتې پیسې میلاویږي د ډرامې نه ښه او یا نه سعدي صاحب؟ نه ښه. دویم سوال دی چې په فلم کې اکثره د مجري سین د ویلن یا د هیرو په فرمایش باندې ایډ کیږي؟ نه جی نه خو موږ دغه تاسو خو پکې داسې خوشحاله نو موږ داسې چې دا ستاسو په فرمایش ښه داسې کله نه دي ښه داسې نه کېږي. ښه بل سوال دی ښه کله داسې شوي دي چې یو فلم سټوري تاسو سړي د تاسو ډایرکټر له پیسې ورکړي خو دا واوره چې دې کرکټر کې به مالي پیسې هم ورکړي؟ یاره نه ښه صحیح ده. ښه کله تاسو ته د احساس شوی دی چې په دې سوسایټي کې دا زموږ چې کومه ټولنه ده په دې کې د اکټر جوړېدل که نه یا دا کار جوړېدل ډېره غټه غلطي ده یعنی دونه قدر باندې خلک نه پوهېږي په دې وخت کې دا نن سبا په دې وخت کې که څوک جوړېږي نو دا غټه غلطي ده. صحیح ده ولې چې هغه خپل منزل ته نشي رسېدی په لاره کې دومره سړي خواره ناست دي چې هغه ځي نو شوکی یې کله د خپې نه رانیسي کله د لمن نه رانیسي نشي رارسېدی. ما 35 سال وشو ښه جي او په دې کې بله خبره ته دا کومه چې په دې کې زمونږ یو ډایرکټر پروډوسر رایټر مطلب ډېرې شوبې هیرو چې د دې سړي نوم تر نن تاریخه پورې د چا په خوله ما نه دی اورېدلی چې هغه څومره فلمونه جوړ کړي ایز هیرو ډایرکټر پروډوسر رایټ ټولې طبقې د هغه سره ټول فلمونه هیټ کړي د هغه نوم نشته فاروق د هغه نامه وه اوس مړ دی خدای دې وبخښي. ښه اوس بلې پوښتنې ته ځو کله داسې شوي چې چاته مو زړه ډک وي او په فلم کې دله موقع میلو شوي که نه تاسو پکې ویلنې او په رښتیا هم یو دوه سوکه ورکړي؟ نه جي نه سعدي صاحب داسې نه جي رښتیا نه ښه ښه صحیح ده او خو خاندل نو دا زموږ د خلکو سوچ دی موږ چې ګورو داسې ما سره شوي دي که نه بلکل ما په رښتیا باندې څپېړه خوړلې زه یو ډرامه کې نو یو ډرامه کې زما مور زه د هغه آرټسټ نوم نه علم نو د هغې د ډرامې نه علاوه زما سره نه جوړېدم نو ډرامه کې زه د هغې لورم نو سین دا و چې زه به هغه مور مورې نو زه به یې څه خبره کوم نو ماله څپېړه راکوي تاسو هم پته لري چې موږ اکټینګ کوو نو څپېړه موږ چیټ کوو لکه لاس راځي خو وونه نو زما د بیډروم کې سین دا بیډ دی زه دلته ولاړ یم هغه هلته ولاړ نو هغه ماشاءالله زه خو یم هم دونه غوندې خو هغه ماشاءالله ښه تکړه وه لوړه دنګه نو چې هغې ته زه یم چې نه ممې داسې نه و چې دی ممې را سره څپېړه که نو په دې بیډ کې هلته ور واچولم که نه او ما هغه بیا او ما په رښتیا ژړل خو ما کټ کولم ځکه نه که مې که کټېږي بیا به دوباره بیا بله څپېړه خورم نو ځکه مې دا وایي چې داسې کله شي نه هغه خو خیر لکه چې سین نو سړی د فن په هغه دغه باندې سړی کنټرول کولی شي نو څپېړه خو چې ته اوریجنل وکړې نو ته پته لګي چې زړی ما خوړلې ده که نه نو ځکه وایي که نه تا ته بېکار وځه کله دا شوي چې ستاسو د فایټ نه که نه لکه ډېر خلک ستاسو د دې سټایل نه ډېر متاثره دي که نه د ستاسو فایټ او دې څیزونه نو کله دا چې چا ته ټلیفون کړي چې هلکه ته ډېر تکړه یې که نه او ډېر غټ بدماش یې نو زما باډیګارډ شه ما نه ساتنه وکړه نه دا ټلیفون خو نه کېږي اکثر چې څوک ټلیفون وکړي نو چې وایي هلو څو خبرې کوې زه پاتې نه دی ګل لمبه خو لږ راکړه زه یو نه دا لیکن دا پرون دا تاسو هغه ورځ کال راغی نو دا تصویر پرې و هغې کې داسې پته نه لګي ما وکتو ما زه بیا به هم څوک سوی خو راشه دا نو هغه چې ما خبرې وکړې نو تاسو وایي او ما زه خدای پاک دې ما زه ویډیو کوم ما زه ویډیو کال آن کوم ما وایي چې ما دپاره مې وپېژني چې زه یم که نه